دا غیر بعد یو روز سوال کړی دی چې دا بعض خلک وي د سورة الحشر د آخرني آیتونو فضیلت بیانوي چې دې څه فضیلت ثابت دی او که نه. الجواب یو حدیث کې داسې راځي معقل ابن یسار رضی الله عنه روایت ته وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې څوک سحر درې پیرې دا ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا دغه درې آیتونه د سورة الحشر آخرین درې آیتونه د سورة الحشر کوم دي؟ هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم او بیا دغه دوه آیتونه او دا آیتونه ووایي الله اویا زره ملائک د ده دپاره مقرر کړي د شپې پورې او که چېرته دی په دغه ورځ مړ شي دی به شهید مړ کېږي او که د شپې ووي نو د سهاره پورې ورته دا فضیلت میلاوي. دا حدیث امام احمد امام ترمذي او نور علماو لکه امام طبراني دارمي بیهقي دې ټولو راوړی دی خو دا سندن کمزوره روایت دی. د دې په سند کې دوه راویان دي چې په هغو باندې د محدثینو جرح ده نو سندن دا روایت څه دی کمزوری دی او د سورة الحشر د آخرني آیتونو څخه خاص فضیلت هغه نشتی والله اعلم.